دا کمې ورځې تاسو په ما پسې لټون کوو دومره ورځې دې غریبانانو له وباسئ تاسو له به الله پاک دې غټ اجر درکړي السلام علیکم وعلیکم السلام یخ شوې یخ شوې استاد خو ډېر د کمال خبرې وکړې کمال خبرې وکړه خو تا ماله په ذهن کې دا وایرس اچولي چې دهشتګرد دی او پلاني دی او ډنګرې دي غټې تا واله ډېرې تباه او برباد نه ما پسې آینده رانه شي ما په اوس هم شک دی یار یو چانس راکړه بیا به نه کوم بیا به تاسو پسې شاته لاس نه وهم تا ته ما نه دي ویلي چې په ما پسې شاته لاس مه وهه کومندان صاحب وخت یې پورته کوو نه علاوه بله لار ورسره نشته که دا ما نن پرېښودو سبا به دغسې یو بل قسم جوړت دی لاس خپې ورله کړه کوتره ژوندی خو یم که نه دا خدای ته هډوکي مې روغ دي هله استاده لایف ته دې پرې نه ښودمه خدایه دا لا کوم ټوپک اوسه دا سړی ما زندګۍ ته نه پرېږدي یاره دې ظالم پسې خو ما ترجمه هم شروع کړله اورې زم کامران پسې ورځمه دا لوبه سړي ته ده باچا زه ورته هم دې سړي کې کار شته دی وایي نه آیو السلام علیکم باچا څنګه یې ښی اے ملګري یو بستربند غونته کې المارۍ به راله جوړ نه کړي چې ټوپک را باندې اثر نه کوي لوار له به ځما نو دا بس هم څه شی جوړ کا ښه چې بچ شم پکې ا زموږ د کلي استاد خو پېژنې که هغه نه ځان ساته خوشي دهشتګرد دی ګورې ښه ها خدایانو خټک ټک کې شي د ګرینډیانو دا ویډیوګانې مال راځي ته ما ویلي دي مړه زه به داسې خپل عمل یې ورځ کومه که خیر السلام علیکم خورځي لکه وخني ها کامرانه ته چوړ څه پوزیشن دی تکړه خو شه تپوس مه کوه یاره ولې لکه هغه سړي لانجر هغسې وروره دسه خو ټیک ته چې 4700 راکټ لانچرې دي خو زم چې کوم دی ماټر ډانګي باندې به یې برابروم په دې خبره پوهې که ځان لکه دا څوک یادې لکه د کلي د استاد یادوم که نه خدای دې تباه نه کړه چې زه ته د آیس منس کا باندې کې انسان په یار دوست شک کوي پتر کوي پترس بي باندې کوي پتر لور باندې کوي وړه دې مردار شي نه خفه کېږم زما د سوچ مطابق ورسره ته پوره پی میلاوي عیسادار اوسه عیسادار نو خدا غا چل نو په مام شک کې نو پتا شک نه کوم زه ته مچ پکې دی او ته وینا زم پکې دی او ته وینا یاره اې دا پرې دا باز لاړم خپل کار لاټو ملاس ملاو کا چرته زی زم په نیټ پسې مړه راشه دا هاټ سپاټ پاتې ځان کما شکی بس ته دا هاټ سپاټ ان کا کنه ها ان شو الګ ټاور ته پسې خېجه کا لک چکار خو کی ها الګ دا پدې مې وګه ته پنټ سکے دا خو مې دا استاد یا تصویر پوسټ کو ما دا زمون کلی ته نوې دهشتګرد راغله ما ځان ته ساتي اوس په ګورم چې څومره لایک پر رااله تبانه کا شی ډیلیټ کا خدای نه شیس خو به ډیلیټ کما ما پوجي ته مې نه کړو اوس پر راشي دا الا مسلمان ای صبر چی با بار میسټاپ دم ویلیو نو بس هغه ته هم پکې زما کړه لکه مزغوډ کار پرې خلی ونی شوی یاره نو تا هغه ته ولې نه وې چې ما په زین خته دا وخت چې ما بسې اله دا ته ما ته وره ته ما ته هغه بل نه دی بل مو سره هغه کوم چې هغه 100 روپۍ ولا ما ور کړی هغه طلاق مو سره الته په ټوپا اله کنو ګرځي باندې طالبان دي ځان له ګرځي نه یاره ولې به ګرځي زما کلی ته خطر ضروره ستاري کلی لا جمع بری بیا غ دادا ور بل براول
دا پوسټ مې وکړو پتا به خو چا ډېرې ګډې وډې ویلې دي یاره دا ته وګوره که نه دا زمونږ د کلي هغه لیونی دی دلته مې ورته وویل چې استاد خو دې والا دا وګوره دا اوس په فیسبوک کې لیکلي دا زمونږ د کلي مشرګر دی ډېر فضول خبرې کړې دي خو زه غم مه کوه دله زه اوس علاج کوم ته صحیح ټینشن مه صحیح کامرانه زه به د پسې ډېر مزل کوم هغه دې راغلی مزل پسې مه کوه سلام علیکم وعلیکم السلام استاد جي دا لک نه دی دی چې هغه شپه شو دا ټیم شو دی دا پسې لګیا دی فرشتې چې کوم دي ټولې ستړې کړې په لیکلو باندې او زه ورته ډېرې تباه نه که څه ګډې وډې وې ته خو ډېر بیمانه انسان یې زه ته نه یم چې قلار شه ما راته وي زما ډایلاګ اوس استاد جي ته کې د استاد دومره ښه انسان په دنیا کې پیدا کیږي ای د الله بنده تا سره ما بد څه کړي ته زما نه ولې نه قلارېږي چېرته بل څه کار روزګار وکړه چېرته خپل حساب کتاب وکړه ته به ما پسې په دې فیسبوک کې دا پوسټونه ولیکې اوس دا کار هم شروع کړو قاري صاحب د فیسبوک پوسټ ته خو وړه مسله ده فوجیانو دې وینا کړې لکه د خدای بنده لکه الله بنده تا سره ما څه ظلم کړی دی سوال درته کوم دا پوجیان واپس کا کاغوی صرف ته پوسونه لمزه پوتلم که نه په خدای یقین وکړه چې 20 کاله راباندې هلته تېروئ ولې مې ذلیله کې تازه تازه واده مې کړی سب پکې نه کېږي قاري صاحب بس یو پارټنر هاي یو فوجي رالو جي څنګه فوجي لا خی کنه جوړي ویلی می کار می شوټ کړی دی او کار ټیک دی ما خام به چوتو زوبا څنګه سرجي تاسو خو یې کار څه ته خی که نه خیر سرجي تاسو خو یې که نه خیر دې شکر دی سرجي تاسو په آرمي کې نه جي نه سرجي تاسو په هایچای کې جی نه سرجي تاسو په انټيليجنس کې بیان بیا یاره زه کار صاحب ته اتیان روډ باندې ټایرونه نه دي ټایرونه اوا. پای کې د لرګو کار کوو لکه نو دا سړی خو چې دا فوجي دی نو خو په فوجي باندې مشهور یم که نه فوجي مې نوم دی په وخت راشه نور کار مې در په لار کې کړی سامان دا ما خام با لند کو ډېرې تباه نه که نومې فوجي دی دلته په مونږ کې پاوینه وچه کړه الله مسلمان الله خیر یاره انجینیر صاحب په خدای به شي د دې مسلې دا حل دی زما سره یو حل شخو ده دا غوږونه دی با مړکو نه داسې خوله خو یې نه وه خوځولې دی به په بارډر واړو داسې هم نه وه دله به پیسې ورکو دا خبره وجوړي ځکه چې دقسې خوله خوځولې وه خو مړه زه به ستاسو په سکنجه کې نه راځم باچا که تاسو ورسه وکئ انشاءالله زه به ډېر بر ځم په دې سړي پسې نه نو د استاد سره خو ما لانجې نه که نه دوی شاته دغه نه پرېږدي پوه شولې دغه سیر کوي که نه هله پروردګاره دا یې کوم ځای ته راوستمه دا خو ما ته چې ته غټه چاونۍ ښکاري پوه شوې ټرېننګ ځای راته ښکاري جنډې هم لګېدلي دا د کمل جنډې دي یاره وجنې جاله ډوبه هغوی ثبوت نه پرېږدي ختموي دي قصه دې ختموي اوري مړه جاله ډوبه تا هم په خولې پسې سپی تړلی او ستا څه کار دی کلي والا څه نه ویلی او ته لګیا وې زه اوس ورته کښېنه خدایه یا الله کار څه مې کړي ته مې جنتي کې بس او ته دې ټینالي ته وګورې ده خو راځه په یارۍ کې دا چلو مړه که خدای روغ بار کړم تا خو په مغې سره شګه کوم اورې
اوس پکې سنې کېږي بس سیکنډونه د شمار اوري ځوانه ورشه اودس وکړه وجنې هو مې نه کنه سمر بیهدا برحمی دا هر سینا زخمی زخمی دا پوینو سر دے ہر دیوالو ہر میدان خدای دې دې پنه کی هر زیاده د دهشتګرد کاری که بالپن رالی وي تمانچې را پسې راوسته که کاغذ رالی وي ایټم بم را پسې راواغستو بس گزاره وسره کوي د شیز کې د شک بیماری لګېدلې معاشره د دا مردار شیز روتی هر سړی شکی کړي د دې ځانم دی اوس چغې وي یاره چې دغه حال زه د دوی په جومات کې امام یم او دا آیس او دا نشې دا څیزونه کوي تباه او برباد یې کوي او تاسو ته خپته ده چې په دې کې خدا شک دی او خدای پاک وله زه په خوله کې ورکړی یم خو بس زمانه بالکل نه قدارېږي په ژوند یې خدای شته که پوهه کړی مولانا صاحب تاسو دلته راورسو اوس تاسو هیڅ ټینشن مه کوئ انشاءالله تاسو ته به هفته کې دا نارمل شي او 3 میاشتې پس به زه تاسو له دا ټیک ټاک درکوم 3 میاشتې سکې 3 کاله خو دې واخلي موږ ته خو څه مسله نشته خو چې دا مخ وکټ شي لیونی کړو Thank you.